سلام علیکم ګرانو دوستانو. دا چې کرونایي ورځې دي او په دغه ورځو کې ټول افغانان قرنطین دي او دوی نشي کولی چې د باندې ووځي، کاروبار ته لاړ شي او یو څه کار وکړي او خپل ساعت تیر کړي. نو د دې په خاطر باندې په ام ټي ان کې البته ډیر یو ښایسته یو هغه راوتی دی چې د ایچ ټي ټي پي انجکټور په حساب باندې تاسو کولی شئ چې په دغه قرنطیني ورځو کې د البته د 10 ورځو لپاره په فری شکل سره د ام ټي ان د انټرنیټ څخه استفاده وکړئ، چې په هغه هر وخت کې په هر ځای کې هر چیرې یاستئ نو کولی شئ چې د ام ټي ان د انټرنیټ څخه د 10 ورځو لپاره په فری شکل باندې استفاده وکړئ او خپل ساعت به تیر کړئ. یعنې که چېرته په کور کې هم یاستئ، کور کې هم تاسو کولی شئ د فیسبوک، د یوټیوب، همدارنګه د ټلیګرام، د واټساپ د هغه لارې خپل ملګرو سره په فری ډول سره کنټاکټ شئ. نو زه دغه یو طریقه چې په کومې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دغه برنامه فعاله کړئ، هغه فعاله کړئ، دغه طریقه زه تاسو ته دلته روښانه کوم او تاسو ته واضح کوم. خو د دې څخه مخکې تاسو نه یو هیله کوم چې زما چینل به ځان سره سبسکرایب کړئ او چې همیش تاسو سره زه په تماس کې اوسېږم. او همدارنګه زه د خپله د موبایل شمیره تاسو ته زه وایم همدغه زما د موبایل شمیره واخلئ. البته په ویډیو کې هم تاسو وګورئ چې هلته ما لیکلې ده د خپل موبایل شمیره. دغه زما د موبایل شمیرې د لارې تاسو ماته په واټساپ کې یو میسج راولېږئ چې زه تاسو ته د هغه فایل تاسو ته در واستوم. تاسو هغه فایل به انسټال کړئ، د ایچ ټي ټي پي فایل به تاسو ته زه واستوم او هغه فایل به تاسو واخلئ په خپل موبایل کې به انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کړ، د انسټال څخه وروسته نوره طریقه په ویډیو کې ده. په ویډیو تاسو ویډیو په مکمل شکل سره وګورئ. په ویډیو کې طریقه شته ده او همغه طریقه اجرا کړئ او تاسو د 10 ورځو لپاره او یا د یو میاشت لپاره تاسو د فری انټرنیټ څخه استفاده وکړئ. کولی شئ ډاونلوډینګ وکړئ، کولی شئ چې تاسو په ویډیوګانې وګورئ، کولی شئ چې فیسبوک وکاروئ، کولی شئ چې یوټیوب وکاروئ. هر څه چې غواړئ تاسو کولی شئ چې ویې کاروئ او ترې استفاده وکړئ. درځئ چې دا طریقه یاده کړو. زه تاسو ته فایل چې تاسو ته رالیږم هغه تاسو زه په واټساپ کې رالیږم. نو تاسو به راشئ همداوله خپل د واټساپ ته به راشئ. واټساپ مو چې کله اوپن که دغه کم فایل چې ما تاسو ته لیږلی اوسېږي همدغه فایل باندې به تاسو کلیک وکړئ. لکه دلته ما ته دغه لمبر دغه فایل رالیږلی دی چې ایچ ټي ټي پي انجکټور، په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک کړئ تاسو به دغه فایل انسټال کړئ. چې کله مو فایل انسټال کړه دا فایل به ستاسو راشي د سکرین صفحې سر ته به دغه فایل راشي. البته ما انسټال کړی زه دوباره نه انسټالوم. تاسو صرف په دې فایل باندې به کلیک وکړئ، په همدغه فایل باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړه تاسو ته به انسټال راشي. چې کله انسټال شو فایل مو په مکمل شکل سره انسټال کړ، بیا به تاسو راشي د خپل د سکرین ته. په سکرین کې به تاسو دلته وګورئ چې دغه فایل به دلته اوسېږي. دا فایل دی چې ایچ ټي ټي پي انجکټور په څنګه کې لیکل شوی دی. تاسو به همدغه فایل به راواخلئ. دا فایل به تاسو څنګه کوئ، فایل به اوپن کړئ. چې کله مو فایل اوپن کړ، دا د ما فایل واخیسته اوپن مې کړ، نو تاسو ته به دغه شان یو سکرین را مخې ته شي، یو هغه به مینو به تاسو ته خلاصه شي. په دغه مینو کې به تاسو راشئ دغه 3 ډاټ نقطې چې دي دلته ګورئ، دا 3 ډاټ نقطو خوا کې دغه یو د میموري شکله یا کارت شکله تاسو هغه ګورئ، د نښه ګورئ چې دا دغه نښه ده. تاسو به همدې نښې باندې کلیک کوئ. چې کله مو په دې نښه باندې کلیک کړه دلته یو امپورټ کنفیچ او ایکسپورټ کنفیچ دغه دوه هغه تاسو ته آپشن تاسو ته ښکاره کیږي. نو په دې وخت کې به تاسو په امپورټ کنفیچ باندې به کلیک کوئ. چې کله مو په امپورټ کنفیچ باندې کلیک کړه تاسو به ډایرکټ راشئ انټرنل سټوریج ته به راشئ. انټرنل سټوریج ته کله تاسو راغلی دغه مکمل یو هغه ده چې کوم ستاسو خپل انټرنل سټوریج کې کوم شیان اوسېږي هغه تاسو ته دلته راښکاره کیږي. تاسو به دغلته چې په هر که چېرته دغه ویډیو په واټساپ د لارې طریقه تاسو دا فایل وبخئ، د واټساپ لارې راغلی اوسېږي، تاسو همالته انسټال کړی اوسېږي، تاسو واټساپ ته راشئ. که ټلیګرام د لارې راغلی اوسېږي ټلیګرام ته به راشئ. که د هر طریقه تاسو ته راغلی اوسېږي همالته به راشئ. نو طبعا ما ته دغه هغه په ټلیګرام کې رالیږل شوی دی، هغلته واټساپ کې ما ته یو چا رالیږلی او په ټلیګرام کې بل چا، خو ما خپله ټلیګرام نه دغه فایل انسټال کړی دی. دلته راځو مونږ په دغه فولډرو کې مونږ د راځو ټلیګرام فولډر ته. ټلیګرام پیدا کوو چې ټلیګرام مو پیدا کړه که نه، ټلیګرام
دا ده ټلګرام. چې کله مو ټلګرام پیدا کړ، ټلګرام کې به تاسو دلته راشئ د ټلګرام ډاکومنټس. دا ده ټلګرام ډاکومنټس ته به راشئ، ټلګرام ډاکومنټس به اوپن کړئ. چې کله مو ټلګرام ډاکومنټس، البته تاسو واتساپ طریقه رالیږم، نو کولی شئ چې مثلا په واتساپ کې به تاسو د واتساپ ډاکومنټ اوپن کړئ. ښه، هلته به تاسو د واتساپ ډاکومنټ اوپن کوئ. لکه مثلا دلته راځو واتساپ ته، دلته د واتساپ ډاکومنټ په نوم باندې فولډر به تاسو ته اوسیږي، تاسو به هغه اوپن کوئ. خو دا چې ما ته په ټلګرام طریقه راغلی دی، نو دلته ټلګرام ډاکومنټ اوپن کوم. ښه، چې کله ټلګرام ډاکومنټ مو اوپن کړي، دا ټلګرام ډاکومنټ ده، دا به اوپن کړي. دلته به دغه 2 فایله تاسو ته راشي. دغه 2 فایلو کې چې هر یو باندې اوکې کوئ، هغه به اوپن کړئ. مثلا دا ما اوکې کړ، دا اوپن شو. چې کله دا اوپن شو، نو تاسو دلته دغه سټارټ کلمه چې لیکل شوې ده، سټارټ جمله چې لیکل شوې، په همدې سټارټ باندې به تاسو څنګه چالو کړئ، په دې سټارټ باندې به کلیک کړئ. ګوره ښه، دا د سټارټ صحیح ده، په همدې سټارټ باندې به کلیک کړئ. چې کله مو سټارټ باندې کلیک کړ، تاسو د خپل د موبایل د سکرین سر ته تاسو وګورئ، دغلته یو د انجکتور نښه تاسو ته څنګه شوله، تاسو ته اوپن شوله، او ورسره خوا کې یو د ورېځې نښه هم تاسو ته څنګه شوله، اوپن شوله. همدغه د انجکتور او د ورېځې نښه چې کله راغله، نو دا په دې باندې دلالت کوي چې ستاسو د انجکتور سره دغه هغه سره HTTP ستاسو کنیکټ شو، او تاسو کولی شئ چې په فري شکل سره د هغه نه استفاده وکړئ، د انټرنیټ نه استفاده وکړئ. البته د یو میاشت دپاره تاسو چې څومره انټرنیټ استفاده کوئ، تاسو څومره ډاونلودینګ کوئ، څومره تاسو هغه کوئ، د ویډیوګانې ګورئ، همدارنګه فیسبوک استعمالوئ، هر څه استعمالوئ، په فري شکل سره تاسو کولی شئ چې ترېنه استفاده پورته کوئ. نو تاسو ټولو څخه هیله کوم که چېرته زما ویډیو مې لیدلي اوسیږي او تاسو هغه کنیکټ کړی اوسیږي، نو تاسو زما د چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، او خپل نمبر یې مو ماته د په واتساپ کې ماته سلام راولېږئ، او ولیکئ، زه به ستاسو بیرته در ولېږمه. دا او نمبر مې داسې درته وایم چې 0 9 9 2 شپېته 40، یا به دا اوسیږي په خوښه په دې باندې رالیږي، که یا 0 15 440 14، یعنې 0 15 440 14 او 0 9 9 2 شپېته 40. بس دغه نمبرو باندې به ماته تاسو میسج راولېږي، زه به تاسو ته هغه در ولېږم. نو دغه درې نښې ګوره، یو د کلي نښه ده، یو د ورېځې نښه ده، او یو هم د انجکتور نښه ده چې تاسو د سکرین په سر باندې تاسو دلته ګورئ. ښه، دغه نښې دي. که چېرته دغه درې واړه نښې تاسو راغلل، نو ستاسو هغه کنیکټ په صحیح شکل سره شوی دی، او کولی شئ چې تاسو ډایرکټ خپل ډیټا آن کړئ، او د انټرنیټ څخه د 10 ورځو لپاره فري استفاده وکړئ. نور مو په پاک الله سپارم، خو زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ.